نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. قرآن کریم د سوره فاتحه او د 10 سپورې د مجموعي نوم دی او د سورت ته ام الكتاب او ام القرآن هي دا یو د ډېر معروف او مشهور نوم دی. ام القرآن او د ام الكتاب معنا دا چې داغه سورت د ټول قرآن کریم خلاصه ده. دا ویل ورته یي ځکه چې په قرآن کریم کې په تفصیل سره چې کوم مضامین بیان شوي دي هغه شپږ دي. یو دی توحید، رسالت، قیامت، احکام د منلو او د نه منلو. دغه شپږ قسمه مضامین په قرآن کریم کې په تفصیل سره بیان شوي دي او سوره فاتحه کې دغه شپږ سره مضامین بیان شوي دي. دغه ټوله دا څوره چې مضامین دي دغه ټوله خلاصه په دغه یو سورت کې د وړي کې سورت کې الله تعالی جمع کړی دي او دغه خلاصې فائدہ دادو علماء کرام ته او عوام الناس ته دغه زیاته فائدہ دو ځکه چې د هر سړي په علم کې ضروري شي چې الله تعالی په دغه صورت کې کیمه موضوع بیان کړی دي. الله تعالی په دغه سپورا کې کیمه موضوع بیان کړی دي، کیم احکامات بیان کړی دي د توحید متعلق یا مسائل یا د رسالت متعلق. دغه معلومات عالم ته هم پچاردو چې دا وشي او غیر عالم ته هم پچاردو چې دغه ټول معلومات یې انسان ته وشي چې الله تعالی په داسې پورا کې وسکیم احکامات بیان کړی دي. او دا ان شاء الله په تفصیل سره دغه د کلیپ په ذریعہ باندې دا ټول ان شاء الله تاسو مختر ورسیږي د ټول قران کریم خلاصه. او په دغه صورت کې هم الله تعالی د ټول قران کریم خلاصه بیان کړی دی. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم په دا کې توحید بیان شوی دی. مالک یوم الدین په دا کې قیامت بیان شوی دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین په دا کې احکامات بیان شوی دي او داسې صراط الذین انعمت علیهم په دا کې دوه شیونه بیان شوي دي. یو د رسالت او بل د هغه خلک چې هغه مانین کړي. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین په دا کې د یغه خلک تذکرہ بیان شوی دي چې هغه مانین کې نه دي. نو کیم تفصیل چې په قرآن کریم کې بیان شوی دی د یو ټول تفصیل خلاصه دا سوره فاتحه ده. دغه د واجب نه ده ام الكتاب او ام القرآن دا هي. او بیا هغه خلک چې هغه مانین کې دي او یغه ته په قرآن کریم کې یو قسم لفظ استعمال شوی دی الذین انعمت علیهم او هغه چې کیم مانین کې نه دي یغه بیا دوه قسمه دوه تفصیل ده. یغه دوه قسمه دي او هغه خلک چې کیم د ضد وجنه او د سرکشي د وجنه یا د تکبر د وجنه خبره نه مانی هغه په مغضوب کې شامل دي. الله تعالی دوه قسمه لفظ استعمال کړی دي، یو د مغضوب یو د زوال. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. نو هغه خلک چې کیم تکبر کو د ضد د وجنه د خبره نه مانی هغه په مغضوب کې شامل دي. او هغه خلک چې کیم ضد نه کو تکبر نه کو بلکې د لا علمي د وجنه یا د جهالت د وجنه د خبره نه مانی هغه په زوال کې شامل دي. د مغضوب نه مراد لکه یهود او د زوال نه مراد لکه نصارا. دغه د انده تفصیل الله تعالی په سوره فاتحه کې بیان کړی دی. نو هغه خلق چې هغه د الله تعالی او د الله د رسول خبره مانی هغه انسان کامیاب دی. او هغه خلق چې کیم د الله او د الله د رسول خبره نه مانی هغه انسان همیشه د پوره په خساره کې دی او همیشه د پوره د سړی ناکام دی.